بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله درې مسایل دي چې ډېر ضروري مسایل دي او موږ او تاسو ته روزمره په ژوند کې مخې ته راځي. یو هغې نه دا ده چې کله مسلمان مړ سي، نري که ښځی، نو د هغه د لامبولو د مړي د لامبولو طریقه یو، دوم د مړي کفن هغه څنګه کېږي هغه طریقه، او دریم په مړي باندې جنازه مونځ کول هغې طریقه. انشاءالله دا په مختصر طور ذکر کړو خیره او وضاحت به پکې وکړو. اول دا خبرې زده کړئ عزتمندو، کله چې یو کس مړ کېږي او په حالت د زړکدن کې، یعنی د غرغرې په حالت کې، که چېرته دې انسان د خولې نه کفر ووتو نو دا نه کافر کېږي. صحیح شو. یو سړی مسلمان د ټول عمر په اسلام باندې ژوند تېر کړی ده، مونځونه یې کړي دي، په دین باندې عمل کړی دا مسلمان و، نو د زړکدن په حالت کې کفر وویلې نو دا نه کافر کېږي. دا علمي خبره ده. نو کفر کړي، کفر د ایمان ته ضرر نه ورکوي. دومره خبر دا ده که اسلام یو انساني په ټول عمر اسلام نه یې منلی، یو انسان د اسلام نه ده منلی، اسلام نه انکار کړی ده، کفر یې کړی ده، هغه په آخري وخت کې د غرغرې په وخت کې اسلام د توحید الفاظ ووایي، کلمه توحید ووایي، نو دا الفاظ هغه ته فایده نه ورکوي. د غرغرې په حالت کې نه ایمان مړي ته فایده ورکوي او نه کفر، دا فایده نه ورکوي. خو غوره طریقه دا ده چې کله کوم کس مړ کېږي موږ او تاسو راولګوي، باید د هغه په څنګ کې داسې الفاظ ویو چې لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله، دا الفاظ د کلمې وایه چې هغه ته یو قسم ترغیب میلاو شي چې هغه دا الفاظ وایي. دا به نه ورته چې شابه د کلمې الفاظ وایه کنې کافر کېږي، نه کافر کېږي، خو نه دا وخت څنګه سړی کافر شي، ځکه د انسان الله سره چې مؤاخذه کېږي او الله سره حساب کتاب کېږي د هغه ټول عمر مقایسه کېږي، د هغه ټول عمر. نو د زړکدن په حالت کې، د غرغرې په حالت کې انسان ته نه کفر فایده ورکوي او نه ایمان فایده ورکوي. دا علمي خبره. اوس راځو د مړي د لامبولو طریقه چې دا مړی به موږ تاسو څنګه لامبو. دا خبرې زده کړئ عزتمندو چې کله تاسو مړی لامبوئ، اول به دا مړی راواخلئ او دا مړی په یو پاکه تخته باندې واچوئ. چې کله پاکه تخته باندې مړی واچوو نو د مړي نه به کالي وباسي. که کالي ورنه وتل د مړي دا بدن شخصی و نو دې خبرې ته متوجه سئ ښه. که بدن یې شخصی او کالي ورنه وتل د مړي دا کالي به وشکوئ، چې کالي هم کله چیرې کړه وشکول دا به ونه ایسته کړي. او د مړي چې کوم عورت ده شرمګاه باندې به یو ډبله ټوټه واچوئ، غټه ټوټه به پرې واچوئ چې د مړي دا شرمګاه او دا اندامونه ښکاره نه سي. ښه، بیا به اول به مړي ته اودس ورکوي، چې ورکوي اودس به ورکوي. اودس طریقه دا ده چې اول به مړي ته استنجا ورکوي، ځکه نن سبا دستانې میلاویږي، پلاستیکي دستانې دي، هغه پکار دي. څوک مړي ته غسل ورکوي باید د دستانې واچوي. استنجا طریقه دا تشناب کاغذ به 3 ور استعمال کړي، به 3 ور اوبه ور واچوي، نو دا استنجا شوه. چې کله استنجا هم وکړه، استنجا نه بعد پوره اودس ورکوي. استنجا نه بعد به دا خوله او پزه خپل لاسونه به پاک ومینځي، دا په خوله کې او پزه کې ورته ووهي. که بیا لاسونه دې نه په مثال لاسونه به تا ټوټه وخت ټوټه خشته که پاکه ټوټه هغه ټوټه په خوله کې ورته خوله پې پاکه پزه ورته پاکه کړي، نو دا کافي ده. خوله او پزه کې به ګوره مړي ته اوبه نه اړئ، ځکه هغه بېرته نه شي توکوی. ښه، او دا رقم به ټول اودس ورباندې پوره کړي. مثال مخ به ورباندې ومینځي، دا رقم مټې به ورباندې ومینځي، خپې به ورباندې ومینځي. چې کله د مړي ټول اودس پوره شو نو د اودس ختمېدو نه بعد به، یعنې چې کله اودس پوره شي اودس نه بعد بیا غسل ورکوي. ګوره ښه، غسل وروسته اول اودس ده. ښه، د غسل طریقه به بیا شروع کړي. چې اودس یې پوره شو نو اودس نه بعد راولګېږي او د مړي غسل به شروع کړي. د مړي غسل طریقه دا ده، اسانه طریقه ده. اودس نه بعد چې تاسو به اول راولګئ، د مړي دا سر به پاک سوتره ومینځئ، سر به پاک سوتره ومینځئ او بیا به یې ښی اړخ ومینځئ، د مړي ښي اړخ باندې به یې راواړوئ، بیا به یې چپ اړخ ومینځئ. خو دغه سر دا ښی او چپ اړخ د مړي به دا پاک په ګرمو اوبو په صابون باندې ښه وسولئ، ښایسته مزهدار به ورته پاک کړئ. چې کوم دا مړی ښه پاک کړو نو بیا سر یې پاک شو، سر ورته پاک په صابون ومینځو، ښی اړخ هم ټول ورته ومینځو، په ښي اړخ به یې واړوئ، بیا به چپ اړخ ټول ورته ومینځئ. چې کله ښه پاک سه مړی، چې مړی پاک سه نو لږ به یې راجګ کړئ. مړی به لږ داسې راجګ کړي چې لږ هم راجګ کړو نو په دې خېټه کې به لږ زور ورته ورکړئ. که چېرته کومه تشې متازې یا ډکې متازې راغلې نو ګندګي به پاکه کړئ. نو اودس او غسل ته دوباره ضرورت نشته، صرف هغه ګندګي به پاکه کړئ. بیا چې کله پاک کړو نو مړی به ښایسته وچ کړئ. چې ښایسته وچ کړو نو راوبه لګېږي په دې مړي چې ښایسته سر راومو، ټول بدن مو ښه په دستپاک باندې وچ کړو نو بیا به دې مړي باندې عطر واچوئ. چې په واچوئ عطر او خوشبویي به پې ولګوئ. دا خو د مړي د غسل طریقه شوه. که بیا هم کوم سوال چا په ذهن کې راځي ماته انشاءالله میسج کې زه جواب درته کوم. لمبول نه بعد د مړي کفن، د مړي کفن یې زده کړئ. اوس د مړي کفن په 3 قسمه ده. یو کفن چې دا هغه سنت ده چې د نبي علیه السلام طریقه ده، بل کفن کفایي ده او بل کفن ضروري ده.
کفن سنت کې درې شیان دي، یو پکې لفافه، بل پکې پیزار، یو بل پکې کمیس. کفایي کفن کې هم 2 شیان دي، صرف لفافه ده او پیزار ده. او کفن ضروري ده چې صرف یو ټوټه راوالی او ټول مړی پکې ښایسته پټ کړي بس. خو موږ او تاسو راځو خپل مړي ته به سنت کفن ورکوو. چې به ورکوو؟ سنت کفن. سنت کفن طریقه زده کړئ عزتمندو، چې په دې کې یو لفافه ده، یو کمیس ده او یو پکې پیزار ده. اول راځو لفافه وپېژنو چې لفافه څه ته وایي او کمیس څه ته وایي. اوس ګوره مثال، دا قلم دا مړی ده، دا چې مړی ده نو دې لپاره سړی ده، مثال ښځې مې ذکر کومه، دې لپاره به اول لفافه جوړ. لفافه معنی دا ده چې لاندې به دا مړی وبني یو کفن به هوار کړي، کفن به کټ کړي، کفن به هوار کړي چې دې مړي نه مثال نیم ګز دی خوا ډېر یو نیم ګز دی خوا یو لفافه به واچوئ. لفافې له پاسه به دا رقم کمیس کټ کړي، ورته موږ څوک پیزار کټ کړي، وبخښه کمیس ورسره بیا پیزار به کټ کړي. څوک ورته پیزار وایي، څوک ورته پرتوګ وایي، څوک ورته څادر وایي. نو یو به لنډه لفافه شي، له پاسه به بیا پیزار شي چې پیزار هم ورته ویل کېږي او دا رقم څادر هم ورته ویل کېږي او پرتوګ ورته ویل. نو دا 2 ټوټې به واچوئ چې دا 2 ټوټې به د دې مړي چې کوم لاش دی، دې مړي دې لاش ته به دې خوا هم نیم متر یا 2 لېشتې او دې خوا هم دا به غټ وي. نو دا به وکړي. دا هم چې کله وکړو بیا به دې مړي ته یو کمیس تیار کړي. داسې کمیس به تیار کړي لکه مثال دا اوس د مړي سر ده، دا چې د مړي سر ده نو دا یې خپې دي. نو داسې کمیس به تیار کړي چې د مړي نه مخکې به کمیس هوار کړي دلته، نو هوار هم کړو بېرته به پرې راکټ کړي، نو دا د سر جیب لږ ورته وشکوي چې مړی د خپو په دجې پورې پکې پټ شي. صحیح شو؟ نو ګور یو لاندې لفافه شوه، لفافې نه بره پیزار یا پرتوګ ورته دا غټ شو، دا دواړه یو سایز کې دي. هغه نه بعد کمیس شو چې کمیس هم کله ور راوسته دا رقم دا کمیس به خو دې خلک په تار مار وګنډي که ستنه چا سره وګنډي چې دا هم کله وګنډه نو دا کمیس شو. چې دا کمیس شو نو دا او د مړي ګور موږ ویل کنه نه به واخلې سر او خپونه به د لفافه او پیزار نیم غز غټي دې لپاره چې به دا مړی په کتاب کې هغه جنونی ورشي. ها نو دا خو شو. نو دا خو د سړي لپاره 3 ټوټې شو. 3 ټوټې دا شوې. څلورمه ټوټه دا ده چې کوم مړی ده دا مړی به راواخلې د مړي چې کوم دی ګورې مړي سر مثال او د خپې وي، نو چې لاندې لفافه هم شوه، پیزار هم شو او بیا کمیس هم راوستو، نو په دې کې هم ښایسته تاو کړو. دې خوا هم ګوره هغه به تاو کړي سر کې نیم ګز به دې خوا هم کفن اضافه وي، دې خوا به هم اضافه وي. دې په دې ملا کې چې کله کفن هم ورکړو یو اضافه ټوټه به راواخلې به تاو کړي، ګیر چاپېره به د مړي نه تاو کړي. چې کله مړی قبر ته کته کوي یا جګوي نو یو کس به یې د سر نه ونیسي، یو به د منځ کې ټوټه ونیسي، یو بل د خپو نه ونیسي. دا اضافه ټوټه ده چې د مړي لپاره ورکول کېږي. نو دغه 3 کفنونه شو سړي لپاره. د ښځې لپاره 15 کفنونه. څو کفنونه دي؟ 15. 3 خو همدغه دي چې یو لفافه ده، بل پیزار یا څادر ورته ویل کېږي او 3 کمیس ده. د ښځې لپاره 4 سینه بند ده، چې سینه بند به ورته جوړ کړي چې د ښځې سینه بند یو او 4 3 خو هغه او 4 به سینه بند شي. 5 د ښځې لپاره یو ټیکری جوړ کړي، ټیکری به واغوندي او د ښځې به دا ټول ویښته راوالی د غسل طریقه خو یو شی ده د ښځې او سړي. نو د ښځې دا ټول ویښته به یې چونټکې کوي چې 2 چونټکې هم کړي، چونټکې یې پرې سینه باندې راواچوي، بیا یې په سینه بند کې بنده کوي او بیا به ټیکری ور واغوندي او دا رقم نو ټول ویښته یې بیا په سینه پراته وي. او دا رقم بعضې خلک د مړي لپاره هغه جوړوي د پټګۍ سړي لپاره. نو سړي لپاره که څوک پټګۍ جوړه کړي جایز ده، خو سنت عمل نه ده. دا خو د کفن طریقه شوه. که بیا هم چا په وړک کې کوم سوال وي بیا ما ته وکوی سي انشاءالله بیا به جواب درکړم. اوس راځو موږ د مړي د جنازې لمونځ ته. د مړي د جنازې لمونځ ډېر زیات اسان دی عزتمنو. د مړي د جنازې لمونځ طریقه دا ده چې د جنازې په لمونځ کې 4 تکبیرات دي. د جنازې په لمونځ کې 4 واړه تکبیرات چې دي هغه واجب دي. چې دي واجب دي. د صلات الجنازه د جنازې لمونځ دا ده چې د جنازې لپاره 4 تکبیرات 4 واجب دي. اول چې کله امام صاحب الله اکبر وکړي نو تاسو هم الله اکبر وکړئ. چې کله الله اکبر امام صاحب وکړي اول تکبیر، نو په دې کې امام صاحب سبحانك اللهم ثنا ووایي. ثنا چې کله وویلې که امام صاحب خاموش ولاړ وخت ډېر نو که چا الحمدلله وویلې نو احناف علما الحمدلله هم په ثنا کې حسابوي. که چا الحمدلله وویلې ښه کار ده، که الحمدلله پاتې شوه زمونږ د احناف علماو په نس مونځ صحیح ده، مونځ کېږي. ښه احناف وایي چې فاتحه ونه وایي مونځ کېږي د جنازې، خو ثنا ده او که څوک یې ووایي فاتحه نو هم صحیح ده. اول تکبیر کې به تاسو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وایي. دا هم چې ویلې. بیا امام دوم تکبیر کې الله اکبر. چې کله امام دوم تکبیر وکړو نو په دوم تکبیر کې به تاسو په نبي علیه الصلاة والسلام درود شریف وایي چې هغه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. دا مشهور درود ده، نور درود هم ویلی شي دوم تکبیر کې. دریم تکبیر چې کله امام وکړو نو په دې دریم تکبیر کې به تاسو راولګېږئ او د مړي لپاره به دعاګانې وغواړئ. د مړي لپاره ډېر زیات دعاګانې راغلي دي، که هغه نر لپاره بېلې دي، ښځې لپاره بېلې، ماشوم لپاره بېلې، هر قسم دعاګانې راغلي دي.
خو زه به تاسو ته عامه دعا وښیم چې هغه د نر لپاره هم ده، ښځې لپاره هم ده، ماشوم لپاره هم ده، د مشر هر چا لپاره ده. هغه مشهوره دعا ده. دا دعا به تاسو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثى دا دعا به ووایو ټوله. دا دعا چې کله وویلې په درېیم تکبیر کې، نو څلورم تکبیر چې کله امام الله اکبر وکړ، نو څلورم تکبیر نه بعد بیا دعا طرف ته السلام علیکم السلام علیکم دعا خو سلامونه وګرځي. نو په دې سره د جنازې مونځ پوره شو. اضافه خبره ده زده کې عزتمندو چې د جنازې مونځ بعضې سپین ږیري یا بعضې ځوانان هغه غریبان جنازې مونځ ورته نه یاد، ځکه ډېر وخت جنازې مونځ نه یې کړی، خامخا کم مخې ته راځي. نو د جنازې مونځ کې تاسو که چاته د جنازې د مونځ دعا نه ورځي، نو نیت خو همدا چې الله اکبر دی، بس الله اکبر نیت شو، الله اکبر کافي درته، بس همدا نیت ده. هغه نیتونه چې کله خلک وایي که نه اني نویت که نه اربعه تکبیرات واجبه او لهذا المیت، هغه الفاظ بعضې خلک وایي که الفاظو نه هم صحیح ده، بس زړه نیت کافي ده، لکه چې کس ته اراده وکړو دا کافي ده. نو د جنازې مانځه کې اصل کې دوه شیان واجب دي. دوه شیان پکې دا واجب دي، یو چې ته پکې په جنازې مانځه کې دا څلور تکبیرات واجب دي، څلور تکبیرات دا الله اکبر چې امام کوي، او بل دوم دا چې د جنازې په مونځ کې به ودرېدل شرط دي، دا هم پکې واجب دی. نو دغه دوه شیان جنازې په مونځ کې چې یو پکې دا تکبیرات ادا سي او بل پکې ودرېدل ادا سي. شیخ حسن جان رحمه الله دا فرمایي، شیخ حسن جان رحمه الله تعالی چې وفات شوی، هغه دا وایي که چاته د جنازې یعنې د مړي د جنازې دعا نه ورځي، نو هغه د دعا په ځای دی هغه د قل هو الله وایي، قل هو الله احد دی وایي، او درود شریف دی وایي، او دعا دی وکړي. نو دا د شیخ صاحب خبره ده. نو د جنازې مونځ کې که چاته دعاګانې نه ورځي، یو دم مړی راغی، نو بیا پکې ودرېدل تکبیرات دا ویل پکار دي. او که د مړي دعا نه درځي، هغه قل هو الله وایي. نو دغه د مړي د لمبولو او د مړي د کفن او د جنازې د مونځ طریقه وه چې مختصر ما بیان کړه. که بیا هم د چا په ذهن کې څه سوال پاتې، انشاءالله ما ته میسج وکړي، انشاءالله زه به بیا وضاحت وکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.